سلامونه او احترامات مې قبول کړئ درنو دوستانو. نن تاسو سره یو داسې ویډیو شریکوم چې هغه د پاکستان د مشهور سیاستدان او پخوانی صدر آصف علي زرداري د لور یو ویډیو ده چې هغه پکې خپل ماشوم ته پای ورکوي او د هغې دغه ماشوم ولې بې مودې پیدا شوی و چې بیا د خلکو د تنقید نشانه جوړه شوې وه. دا ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم او دغه ویډیو در سره هم شریکوم. قدرمنو دوستانو، خان کلیک چینل مو که نوي سبسکرایب کړئ نو هم دا اوس سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت ورسي. درنو دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې تقریبا یو کال او یا سکم یو کال وړاندې د آصف علي زرداري د لور بختاور زرداري یو هلک سره واده وشو چې دغه واده ډیر په دوم دام او خوشحالۍ سره تر سره شو چې دغه واده نه 8 میاشتې او 15 ورځې پس د بختاور زرداري زوی پیدا شو او ډیرو خلکو بیا داسې تنقید هم کولو چې کیدای شي دا ماشوم یې ځان سره د کور نه وړی وي، یعنی په دې جینۍ باندې غلط ګمانونه کول. خو هغې بیا په دې باره کې خپل بیان هم جاری کو او ویلي چې دغه ماشوم د وخت نه مخکې شوی دی او په دې وجه باندې هغه ډیر وخت په هسپتال کې هم د هغه علاج هم شروع ځکه چې هغه بې مودې و. نو خلکو ته ویل چې نه دي پکار تاسو په یو چا باندې داسې تنقید وکړئ چې تاسو د هیڅ نه خبر نه او خلک په یو نه یو طریقه باندې ټارګټ کوي. هغې دا هم ویلي دي چې زما او زما د خاوند د واده 8 میاشتې او 15 ورځې کیږي او تر اوسه پورې زموږ په منځ کې داسې هیڅ مشکل او مسله نه ده جوړه شوې. درنو دوستانو، دا و د بختاور زرداري په باره کې معلومات چې تر تاسو مو در ورسول چې د هغې ماشوم اوس ښه دی او تقریبا هغه د 3 میاشتو شوی دی او هغه خپل خاوند سره په خوشحالۍ ژوند تیروي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.